بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو او زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم. د 12 ټولګي کیمیا مضمون 50 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. د دې لوست عنوان دی څو قیمته الکولونه. نو مخکې دې چې زه څو قیمته الکولونه تاسو ته تشریح کړم، زموږ موخې چې د دې درس پای کې تاسو نه مو هیله دا ده چې په یاد ولرئ، هغه دا دی چې څو قیمته الکولونه وپېژنئ. کوم الکولونو ته څو قیمته الکولونه وایي، همدارنګه ایتلین ګلایکول په اړه معلومات حاصل کړئ او د ګلیسرین په اړه، همدارنګه په دې پوه شئ چې دغه ایتلین ګلایکول او ګلیسرین څنګه لاسته راوړل کیږي او کوم کوم ځایونو کې د ده څخه ګټه اخیستل کیږي. نو په دې اړه باید پوره معلومات حاصل کړئ. نو مخکې دې چې زه څو قیمته الکولونه تشریح کړم، موږ په تیر درس کې د ایتانول او میتانول په اړه خبرې کړې وې چې میتانول یو لومړنی الکول دی، ساده الکول دی، ګاز حالت کې دی. دوی ښه محلل کیدلی شي، د محلل په حیث کار اخیستل کیږي. همدارنګه ایتانول ما هم تاسو ته تشریح کړی و چې ایتانول هم د یو ښه محلل په حیث څخه ګټه اخیستل کیږي. الکولونه چې دي فعال دي، د اوبو کې حل کیږي په هر نسبت باندې. په اوبو کې ځکه حل کیږي چې دلته الکول هم کولی شي هایدروجني اړیکې جوړې کړي او اوبه هم هایدروجني اړیکې لري. نو د دوی دغه خواص سره مشابه دی، ډېر ښه حل کیږي په اوبو کې. په بښنې سره موږ د میتایل الکولو او د ایتایل الکولو لاسته راوړنې مو هم تشریح کړې وې چې د میتایل الکولو هغه صنعتي لاسته راوړنه وه چې کاربن مونوکساید د هایدروجن سره تعامل ورکاوه. د اتموسفیر فشار په جګ فشار او 400 تودوخه درجه کې میتانول لاسته راته. همدارنګه کله چې ایتلین لاسته راوړه، نو ایتایل الکول چې لاسته راوړه، د ایتلین د هایدرولیز څخه، یعنی ایتلین یې هایدرولیز کوه، یعنی د اوبو سره تعامل ورکوه، په نتیجه کې ایتایل الکول لاسته راتله. نو موږ ویلي وو چې ایتایل الکول خوراک حرام دی، څو ډېر مشکلات وړاندې کوي د انسان لپاره. لومړی دا چې که چیرې هغه ایتایل الکول وخوړل شي، د موږ سپیشلی اسلام کې د الکولو خوراک حرام دی. او ځینې بهر هېوادو کې چې کوم ښځینه الکول څکي، نو هلته ډېر مشکلات پیدا کوي د هغه د ماشوم لپاره. یعنی سوی شکل وي ماشوم، یا کام چاکي یا کاله غټي، یا ځینې مشکلات چې د سوی شکل په نامه یادیږي ورته پیښ کوي. بل دا چې څوک چې الکول خوري، د هغه په یو وار الکول خوړلو کې تقریبا 100,000 عصبي حجرې له منځه ځي، یعنې اعصاب یې تخریبوي چې د جوړېدل هم ډېر سخت کار دی. همدارنګه عصبي رشتې له منځه وړي، د جگر غوړ پیدا کوي چې د جگر که چیرې جگر زخم شي، جگر دا خاصیت لري چې بیرته ترمیم شي. که چیرې جگر غوړ شي، نو د هغه غوړوالی له منځه وړل ډېر سخت کار دی. نو زموږ سپیشلی دین کې د الکولو خوراک ناروا دی، حرام بلل کړی. نو دغه مشکلات هم لري. د الکولونو د استعمال ځایونه مو هم تاسو تشریح کړي وو، لاسته راوړنې مو هم تشریح کړي وې. نو راځو اوس د څو قیمته الکولونو په اړه خبرې کوو. کله چې د الکول په مالیکول کې د هایدروکسیل یو ګروپ هایدروکسیل وي، نو هغه الکول یو قیمته الکول دی. د مثال په ډول CH3CH2OH دغه یو قیمته الکول دی. او که چیرې د هایدروکسیل ګروپونه دوه وي،
نو بیا هغه ګلایکول په نامه یادیږي. ګلایکول یعنی هغه الکولونه چې دوه ګروپه د هایدروکسیل ولري. د مثال په ډول دغه دوه قیمته الکول دی، ایتلین ګلایکول په نامه یادیږي. یعنی که چیرې د هایدروکسیلو ګروپ درې دانې وي او درې قیمته الکول، او که چیرې زیات وي نو څو قیمته الکول په نامه یادیږي. موږ راځو د ګلایکول په اړه خبرې کوو چې دوه قیمته الکول دی. تاسې پوهېږئ چې ایتلین ګلایکول که چیرې موږ دغه الکول په نظر کې ونیسو دا ایتلین ګلایکول دی. که د ده سیستماتیک نوم زه ولیکم، دته یو دوه شماره ورکوم، نو لیکو چې یو دوه ایتان دایول، یعنی سیستماتیک نوم یې یو دوه ایتان دایول دی. یعنی په اول او دویم کاربن کې دوه شی دي، دوه ګروپ د هایدروکسیل دي. نو دغه مایع چې ده بې رنګه بې بویه ده، د شربت خاصیت لري، یعنی شربت ته ورته ده. همدارنګه د ده د انجماد ټکی تقریبا 155 درجې سانتیګریډ د انجما دی، او د جوش ټکی چې دی تقریبا 190 درجې سانتیګریډ دی، د جوش ټکی یا شیدو ټکی. دغه ایتلین ګلایکول په ژمي کې د هغه موټرونه چې په سړکونو کې ګرځي او دا د ماشین اوبه یخ ونلي، نو هلته ایتلین ګلایکول اچوي. د هغې ایتلین ګلایکول خالص نه اچول کېږي، د اوبو سره یې محلولوي. کله چې په دې انټي فریز یا د یخ ضد مایع ځینې جوړوي، نو دا د دې سبب ګرځي چې د انجماد ټکی څه کړي، لوړ کړي. همدارنګه ایتلین ګلایکول څخه د قلمونو رنګونو کې اچول کېږي، ځکه په ژمي کې یخ ونلي او په اوړي کې په ایشېدو رانشي. نو دا دوه هغه مهم کارونې دي. یعنې د ده دغه خاصیت چې په منفي 155 درجو کې په انجماد راځي. تاسې پوهېږئ چې اوبه په 0 درجه کې په یخ یا کنګل کېدو پیل کوي، نو د ده د انجماد ټکی ډېر ټیټ دی. یعنې که چیرې دغه مایع په اوبو سره یو ځای شي، د انټي فریز ضد کارول کېږي. همدارنګه په اوړي کې هم چې د ماشین جوش نشي، په اوبو کې واچول شي، کوم مشکل نشته. او بل هغه ماشینونه چې بریک د بریک یا هایدرولیک په حیث ورڅخه کار اخیستل کېږي، د ایتلین ګلایکول څخه کارونې ډېرې دي. خو کله چې دغه ایتلین ګلایکول هغه صنعت کې په کار وړل کېږي، د اوګزالیک اسید لاسته راوړلو لپاره په کار وړل کېږي. اوګزالیک اسید څنګه لاسته راځي؟ زه به یې هغه معادلې تاسو ته ولیکم. لومړی کله چې دغه ایتلین ګلایکول اکسیدیشن شي او یو مالیکول اوبه ځینې لرې شي، دلته ګلایکو الډیهاید لاسته راځي. د دې مرکب نوم څه دی؟ ګلایکو الډیهاید. کله چې ګلایکو الډیهاید بیا هم اکسیدیشن شي، کله چې اکسیدیشن شي، د دغه اکسیدیشن څخه ګلایکونیک اسید لاسته راځي، یعنی COOH رابطه CH2OH. دغه مرکب ته
ګلایکونیک اسید وایي. ګلایکونیک اسید یو تیزاب دی. کله چې بیا ګلایکونیک اسید بیا اکسیدیشن شي او مالیکول اوبه ځینې لرې شي اوکزالیک اسید لاسته راځي. دلته اکسیدیشن شي او یو مالیکول اوبه ځینې ویستل شي په نتیجه کې COH اوکزالیک اسید. دغه تیزاب دوه قیمته تیزاب دی چې د تیزابونو بحث کې ورباندې انشاءالله خبرې کوو. نو په صنعت کې ډیری د ایتلین ګلایکول څخه د اوکزالیک اسید لاسته راوړلو لپاره کار اخیستل کیږي. دغه تعامل په درې مرحلو کې ترسره کیږي چې د ایتلین ګلایکول څخه اوکزالیک اسید لاسته راځي. خپله ایتلین ګلایکول څنګه لاسته راځي هغه تعامل به هم زه تاسو ته ولیکم. دا یادداشت کې در سره که چیرې مونږ داسې یو مرکب ولرو د دې نوم به څه وي تاسو ښه پوهېږئ. یعنې د ده نوم ویلی شو چې دته که شماره ګذاري ورکړو 1 2 دای کلورو ایتان. دا یو مرکب دی دای کلورو ایتان. که چیرې دغه هایدرولیز شي یعنی د اوبو سره تعامل ورکړل شي نو په نتیجه کې CH2OH رابطه CH2OH ایتلین ګلایکول لاسته راځي. ایتلین ګلایکول یعنی که چیرې د هغه سیستماتیک نوم واخلو 1 2 ایتان دایول. یعنی د ایتلین د دایکلورو ایتان څخه چې موږ هایدرولیز کو ایتلین ګلایکول یا دوه قیمته الکول لاسته راغی. همدارنګه که چیرې موږ درې قیمته الکول په نظر کې ونیسو چې ګلیسرین دی مخکې دي چې د ګلیسرین هغه تعاملات ترسره کړو. ګلیسرین یو مایع ده دا هم لزجي نرم بې بویه او بې رنګه مایع ده. اکثرا د جلد د نرمولو لپاره په کریمونو کې کار اخیستل کیږي. همدارنګه د ځینې وخت د انفلاقي یا انفجاري موادو په حیث کار اخیستل کیږي. لومړی ځل په کال 1970 کې نوبل د دې یو ترکیب جوړ کړ نایتریشنیک ګلیسرین نایتروګلیسرول یعنی نایتروګلیسرین لاسته راغی چې دغه نایتروګلیسرین یو انفجاري مایع وه. دغه تعامل به زه وروسته تاسو ته ولیکم. دغه مایع یعنی دغه مواد چې جوړ کړ انفلاقي وو. دی په جنګ کې ډېر تلفات ورکول. نو بیا دغه نوبل په دې خاطر چې بدنامه نه شي په دې ډېر د دې کوم ترکیب چې جوړ کړی و ډېر خلک یې له منځه یوړل. بیا یې دغه خپل هغه سرمایه یې یو ځای کړه د نوبل جایزې لپاره. یعنی یو خیریه بنسټ یې جوړ کړه. کوم چا چې د صلح لپاره کار کوه نو هغه ته به د نوبل جایزه ورکول کېدله. که چیرې موږ داسې یو مرکب ولرو درې دلته رابطه لري. تاسې ګورئ چې درې هایدروکسیل ګروپونه دي نو دته درې قیمته الکول وایي. دغه درې قیمته الکول څنګه لاسته راځي د لاسته راوړلو طریقه چې ده دا د حیواني او نباتي د غوړو د هایدرولیز څخه لاسته راځي. تعامل به زه تاسو ته ولیکم. تاسې پوهېږئ چې
حیواني یا نباتي غوړیو هغه عمومي فورمول داسې یو شکل لري. کله چې دغه هایدرولیز شي یعنې درې مالیکوله اوبو سره دا یو ځای شي، په نتیجه کې لومړی یو هایدروجن د اوبو راځي دلته دوی سره څه جوړوي؟ ګلیسرین جوړوي، یعنې CH2OH رابطه CHOH CH2OH لومړی ګلیسرین جوړوي، وروسته بیا دلته تاسو پوهېږي دغه قسمت دلته پاتې شو، نو لیکلی شو ورته چې درې R رابطه CO رابطه OH. کله چې حیواني یا نباتي غوړي R کیدای شي دلته هر قیمت ځانته غوره کړي، مشکل نشته وی چې لاسته تیزاب راځي، فقط د ګلیسرین د لاسته راوړلو یوه لاره همدا ده. که چیرې کله چې نوبل په 1970 کال کې 1970 کال کې ګلیسرین نایتریشن که، یعنې د نایتریک اسید سره یې تعامل ورکړه، هغه تعامل زه تاسو ته لیکم. د درې مالیکوله نایتریک اسید سره دا تعامل ورکړه، د تعامل نه وروسته کوم مرکب چې لاسته راغی CH رابطه O N2O رابطه CH رابطه O رابطه N2O CH2 رابطه O N2O. دغه مرکب د نایترو ګلیسرین په نامه یادیږي، چې دا یو انفلاقي مواد دی. کله چې د تودوخې درجه 45 درجې سانتیګریډ وي دا انفجار کوي، نو د په دې چې ثابت وساتل شي د لرګیو میدګي یا د لرګیو بوره یا بوریاره په هغه سره یو ځای کوي، بیا تر څو چې هغه ثبات ځان ته پیدا کړي یا ثابت حالت ځان ته غوره کړي. نو دلته درې مالیکوله اوبه لاسته راځي. دغه مرکب چې دی انفجاري مرکب دی، دغه انفجاري مرکب په جنګ کې ډېر تلفات منځته راوړل، نو نوبل وغوښتل چې د دغه مرکب دغه بدنامي له منځه یوسي. هغه خپل سرمایه چې وه هغه یې ټوله یو خیریه بنسټ جوړ کړ چې د هغه خلکو ته د دې بنسټ څخه جایزه ورکول کېدله چې په صلحې لپاره یې کار کړی و، چې د نوبل جایزې په نامه یادیږي. نو په دې درس کې موږ ایتلین ګلایکول ولوسته، ایتایل الکول مو ولوسته. خدای دې وکړي چې څه مو ځینې زده کړي وي. د دې درس د ښه پوهېدلو لپاره تاسې د ګلیسرین د استعمال ځایونه خپل کتابچو کې یادداشت کړئ. د ګلیسرین د استعمال ځایونه دا خپل کتابچو کې یادداشت کړئ چې آیا موږ هم کولی شو د ګلیسرین څخه ګټه واخلو اوس په دې حالت کې که یا. نو تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، په الله مو سپارم، د خدای په امان.